اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به تجزیه په لومړنیو عددونو باندې تجزیه او طاقت وپېژنئ. د یو عدد د خپلو ضربي اجزاو په شکل لیکلو عملیې ته تجزیه وایي. لومړني او مرکب عددونه هغه عددونه چې یوازې دوه قاسمونه ولري، یعنې یو ځان او بل یو، دغه عددونه لومړني دي. او هغه عددونه چې له دوو څخه زیات قاسمونه ولري، یعنې له ځان او یوه پرته په نورو باندې هم پوره د تقسیم قابلیت ولري، داسې عددونه مرکب عددونه دي. یو داسې عدد دی چې نه لومړنی دی او نه مرکب دی، ځکه یو فقط یو قاسم لري. نو دا چې لومړني عددونه دوه قاسمونه لري، مرکب عددونه د دوو څخه زیات قاسمونه لري، نو هغه ځانګړنه په یو کې نشته، نو ځکه یو ته نه لومړنی عدد ویلی شو او نه مرکب عدد. په لومړنیو عددونو باندې د تجزیې مفهوم، یعنې کله چې موږ عدد تر دې حده تجزیه کړو چې ټولې ضربي اجزاوې لومړني عددونه وي، نو موږ همدغه ته په لومړنیو عددونو باندې د تجزیې مفهوم ویلی شو. او طاقت د مساوي عددونو د ضرب کولو لنډې طریقې ته طاقت وایي. او د صفر په اړه دوه مهم تعریفونه په یاد کې ولرئ. صفر د مثبتو او منفي عددونو د جدایۍ سرحد ته وایي، او صفر یو بې علامې خنثی جفت عدد دی. دا چې ولې دی په مثال کې تاسو ته ښیم. اول به د تجزیې او په لومړنیو عددونو باندې د تجزیې د دواړو خبرو دپاره یو مثال تاسو په حضور کې وښیم، تر څو بیا د تجزیې د تعریف او عملي سره ستونزه ونه لرئ. د 2 عدد راکړل شوی دی. که غواړو چې دغه تجزیه کړو، اول خو دا چې دغه علامه په خپله د تجزیې علامه ده، یعنې په داسې شکل سره موږ دا تجزیه کولی شو. همداسې بیا تر اخره. که غواړو چې 2 تجزیه کړو، د کوچني عدد څخه به یې پیل کوو. که په 2 ویش نشو، په 3 نه ویش نشو، بیا په 4 دی. په 2 د 2 د ویش قابلیت لري، ځکه جویز خانه جفت عدد دی. 2 په 3 کې 6، یو پاتې کېږي، یو به د 2 سره ولیکو تر څو 12 شي. 2 په 6 کې 12. 2 اوس دا بیا په 2 نه کېدی شي. 2 په 1 کې 2، یو پاتې شي، یو به 6 ته ورکړو چې 14 شي. 2 په 8 کې 14. 2 په 9 کې 18. 3 په 3 کې 9. 3 په 1 کې 3. دا چې دغه 2 او 3 دواړه عددونه د لومړنیو عددونو په سیټ کې شته، نو ویلی شو چې موږ عدد په لومړنیو عددونو باندې تجزیه کړی دی. همدغه د تجزیې عملیه هم شوه او په لومړنیو عددونو باندې تجزیه هم شوه، دواړه شول. نو که اوس دغه ضربي اجزاوې سره ضرب کړئ، بیا هم تاسو ته 2 عدد درکولی شي. که یې 2 عدد پوره نه کړو، نو عملیه مو غلطه ده. او دا داسې په د طاقت په شکل کې هم لیکلی شئ. 2 څو ځلې راغلی دی؟ 3 ځلې. 2 په توان د 3. ضرب علامه خپله به لیکو. 3 څو ځلې راغلی؟ 2 ورې. 3 په توان د 2 مساوي کېږي 2 سره. او دا خبره هم په یاد ولرئ چې لکه لومړني عددونو ته پرایم نمبرز وایي، نو سیټ یې په پی سره نومولی کېږي. او 2 یوازینی جفت عدد دی چې لومړنی عدد دی. نور ټول جفت عددونه مرکب دي، خو یوازې 2 دی چې جفت هم دی او لومړنی عدد هم دی. او دا چې مرکب عددونه کمپوزیټ نمبرز دي، په سی سره نومولی کېږي، نو ځکه یې سیټ هم په سی سره ښودلی دی. او د طاقت د تعریف اړوند مثال لپاره مو 6 عدد په نظر کې نیولی دی. 6 داسې لیکلی شو چې 6 ضرب 6، او 6 بیا داسې لیکلی شو چې 3 ضرب 2، او دا 6 هم داسې لیکلی شو چې 3 ضرب 2. ضرب علامه خپله لیکو. او کړای شو چې ځایونو ته یې تغییر ورکړو، او کړلی شو چې 2 شاته ولیکو او 3 مخکې ولیکو، کومه ستونزه نه لري. نو 2 څو ځلې شته؟ 2 ورې. 3 څو ځلې؟ 2 ورې. لیکلی شي چې 2 په توان د 2 ضربین 3 په توان د 2. بله دا خبره په عموما کې یاد لرئ. په عموما کې دا خبره یاد لرئ چې ښکتني لوی عدد ته بیس یا قاعده ویل کېږي، او پورتني ښي څنګ ته لږ پورته د قاعدې څخه کوچنی عدد چې لیکل کېږي، دغې ته توان ویل کېږي.
او توان موږ ته دا راښیي چې د قاعدې عدد څو ځلې په ځان کې ضرب شوی دی. او د صفر په اړه مو چې کوم تعریفونه وکړل د هغې مفهوم په مثال کې تاسو ته ښیم. دغه عددي محور دی او عددي محور هغه خط دی چې په هغه باندې عددونه ښودل کیږي. او لکه اول تعریف مو وکړ چې صفر د مثبتو او منفي عددونو د جدایۍ سرحد دی. لکه دلته معلومیږي چې د صفر ښی خواته مثبت عددونه شته او چپې خواته یې منفي عددونه شته او دغه بیلتون صفر ورکړی نو ځکه صفر د مثبتو او منفي عددونو د جدایۍ سرحد بلل کیږي. بله خبره هم دا وکړه چې صفر یو بې علامې خنثی جفت عدد دی. په دې معنا چې که اوس موږ د عددي محور نه عددونه وګورو، یو جفت دی بل طاق دی. مثال 4 جفت عدد دی 3 طاق دی، 2 جفت دی 1 طاق دی، نو په طاق سي بیا څه شی دی؟ جفت. دا چې صفر هم د جفت په قطار کې راځي نو ځکه دغه ته یو بې علامې خنثی جفت عدد ویل کیږي. بې علامې خو ځکه دی چې نه منفي علامه لري او نه مثبت علامه لري. یو بل دلیل چې صفر یو بې علامې خنثی جفت عدد دی هغه دا دی چې لکه یوه قاعده د عددونو لپاره دا ده چې که د طاق عدد ترڅنګ جفت عدد ولیکل شي هغه عمومي عدد هم جفت بلل کیږي. مثال 3 یو طاق عدد دی، که د 3 په څنګ کې 2 ولیکو په عموما کې دا یو جفت عدد شو. اوس جفت عدد ځکه شو چې په 2 دې ویشل کېدلی شي چې 14 کیږي. نو دغه خاصیت چې 2 د 3 سره ولیکل شول عمومي عدد جفت شو، نو که د 2 پر ځای اوس صفر هم ولیکو بیا هم عمومي عدد جفت شو. نو ځکه صفر ته وایي چې بې علامې خنثی جفت عدد دی. نو که دا په 2 وویشل شي بیا هم پوره تقسیمېدلی شي. ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای وستی. بیا چې لیوه نوي درس سره زرېږمه بیا له پامان.